مسکن و مدفن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دخ سبا ستا دا ارتقا ودرزوی من ودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دخ سبا ستا دا ارتقا ودرزوی من ودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن شکر ازادی راغل خپلواکی ستا اصل بچی تا اوس جوړوي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي وار شو د خولو د تار او دستن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دخ سبا ستا دا ارتقا. بینندگان و اشتراک کنندگان مراسم رژه نظامی، حالا کندک دوم نیروهای کماندوی قوای مسلح کشور سوار با موتورسایکل‌های 4 تایره و مجهز با اسلحه پیشرفته با نظم عالی از مقابل لوج عبور میکنند. ترکمن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دخ سبا ستا دا ارتقا ودرزوی من درنو حاضرینو دا د اوس د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ د پیاده قوتونو لومړی کمانډوي کنډک چې په یو سیټه لانډ کروزر موټرونو سمبال دی د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هېوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د فتحې د درېیمې کلیزې په ویاړ د تبریکۍ د مراتبو تر څنګ د ګران هېواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتوالی څرګندوي. یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دخ سبا ستا دا ارتقا ودرزوی من ودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ہما افغان ها میگا عبداللہ این نظام ما نعمتی خدا ہما افغان ها میگا عبداللہ این نظام ما نعمتی خدا این میهنی ما مسکن و مدفن یہ دهر افغان. اشتراک کنندگان محترم رژه نظامی، حالا در سلسله رسم و گذشت کندک دوم مجاهدین سوار بر لندکروزرهای دو سیته از مقابل لوژ عبور می نمایند. لندکروزر آن واسطه تیز رفتار و مستحکم می باشد که مجاهدین را در شرایط دشوار جهت سرکوب دشمن
به دشتها و تپه‌ها در اسرع وقت می رساند. صادفات تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن استاد سبا استاد ارتقا بودر زوی من صادفات تجمن هست می همویز غروال ټانګونه همویز غره لرونکي د زیات مقاومت درلودونکي واسطه ده چې په سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. دا زغرواله واسطه د ماشینګڼو او ټانک ضد وسلو د انتقال ظرفیت لري او تر ډیره بریده د توغندیو، مرمیو او ماینونو په وړاندې مقاومت لري. دا د اوس په همویز غروالو وسایطو سمبال یو کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د استقلال د درېیمې کلیزې په ویاړ د تبریکۍ د مراتبو ترڅنګ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن پشتون و تاجیک هزار ازبیک به همین کشور هماییم شریک به همین کشور هماییم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یہ دهر افغان دل و روح تن صادفات تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن استاد سبا استاد ارتقا بودر زوی من صادفات تجمن بینندگان محترم مراسم، اینک کندک دوم تانگاهای هاموی و اردوی اسلامی در حال عبور از مقابل هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی می باشند. هاموی یک نوع از وسایط زیریهی متریزه پیاده بوده که در رفتار و داخل موضوع توانایی آتش و از بین بردن موازی پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال می گردد و در هر نوع اراضی دلزار، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار می گیرد. بر علاوه از سلاح نصب شده قابلیت نصب هاوان، بیم 12 و 10 شکران نیز دارا می باشد. امرب زغروال امریکایي ټانګونه دا زغروال امریکایي ټانګونه چې د جګړې په ډګر کې د ماینونو څخه د پرسونل د وقایې پرمختللې وسیله ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اسلامي امارت د وقایې ماینونو څخه د وقایې لپاره کاروله. د امریکایي اشغالګرو له تېښتې وروسته دغه ټانګونه په لوړ تعداد د اسلامي امارت ځواکونو ته په غنیمت پاتې شول. دا د تاسې وینئ چې لومړی کنډک یې د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. سبا استاد ارتقا بودر زوی من صادفات تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن صادفات تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن
ستاد سبا ستاد ارتقا بدرزوی من ستاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن شکر ازادی راغل خپلواکی ستا اصل بچی تا اوس جوړوي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي وار شو د خپلو د تار او دستن یہ دهر افغان دل و روح تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ستاد سبا ستاد ارتقا بدرزوی من ستاد درنو لیدونکو او د ملي رادیو اوریدونکو دا د امریکایي اشغال د هیواد د ازادۍ او فتحې په دې مراسمو کې د اسلامي امارت هوایي ځواکونه هم پوځي نمایشات ترسره کوي او د زمیني ځواکونو ملاتړ کوي. هوایي ځواکونه په اوسني عصر کې د یو هیواد د دفاع له اساسي عناصرو ګڼل کیږي. اسلامي امارت د هوایي ځواک تقویې ترمیم او پراختیا ته کلک تعهد لري او په تیرو 3 کلونو کې یې ګڼ شمېر څرخکې او الوتکې ترمیم او د پرواز وړ ګرځولې دي. بینندگان و شنوندگان مراسم، اینک کندک دوم تانگاهای زیری جاریدار آمریکایی که در میدان نبرد سینه دشمن را میشکافد با نظم و دیسیپلین عالی با کمال احترام به مقامات عالی رتبه امارت اسلامی و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور میکنند. هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ہما افغان ها میگا عبداللہ النظام ما نعمتی خدا ہما افغان ها میگا عبداللہ النظام ما نعمتی خدا ان میہنی ما مسکن و مدفن یہ دهر افغان دل و روح تن وطن یہ دهر افغان M500 یا چین لرونکي امریکایي ټانګونه د جګړې ډګر ته د پرسونل د انتقال پرمختللي ټانګونه دي چې د جګړې په ډګر کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا زغرواله واسطه د ماشینګنو او ټانک ضد وسلو د انتقال ظرفیت لري او تر ډیره بریده د توغندیو مرمیو او ماینونو په وړاندې مقاومت لري. هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ستاد ثبات ستاد ارتقا بدرزوی من ستاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن شکر ازادی راغل خپلواکی
ستا اصل بچی تا اوس جوړوي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي وار شو د خولو د تار او دستن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا په درځو ایمن په درځو ایمن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن پشتون و تاجیک هزار ازبیک بهامین کشور همایم شریک بهامین کشور همایم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا په درځو ایمن په درځو ایمن ستا دفاع برندگان محترم رژه نظامی، اکنون کندک اول تانگاهای زیریهی ضربتی نیروهای کماندوی کشور که در میدان محاربه سینه دشمن را مشگافد به رسم و نظم خاص در حال ادای احترام از مقابل لوژ عبور می کند. این وسایط در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال می گردد. این وسایط زیریهی قابلیت دفاع از راکت‌های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بر مواضع دشمن بالا شده و آن را تخریب می کند. مسکن و مدفن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا په درځو ایمن په درځو ایمن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست MCV زغروال ضربتي وسایط MCV زغروال واسطه په هر ډول سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. د دوه ډوله ګرنیټ انداز او ماشینګنو د حمل او انتقال ظرفیت لري. د مخامخ محاربې او تعرض لپاره جوړ شوي دي. د RPG راکټ او ماینونو په مقابل کې مقاومت لري او که اصابت هم پرې وکړي نو تر ډیره ځایه د تګ توان لري. د اکسیجن د یو خاص سیستم په درلودلو د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو څخه د خوندیتوب ظرفیت لري. دا د اوس د ځانګړو کمانډوي زغروالو وسایطو دوهم کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. یہ د
سبا استاد ارتقا بدرزوی من استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن پشتون و تاجیک هزار ازبیک بهامین کشور همایم شریک بهامین کشور همایم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یہ دهر افغان دل و روح تن استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن استاد سبا استاد ارتقا بدرزوی من استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن استاد هر ملیت علم او صحت ژوند ترقی غواړي امارت ژوند ترقی غواړي امارت غواړو یو ګلان موږ د یو ګلشن یې دهر افغان دل و روح تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ستا د سبا ستا د ارتقا بدرزوی من ستا دفاع تژمن هست می وطن قدرمنو حاضرینو دا د اوس د اسلامي امارت د هوایي ځواکونو مختلف ډوله جنگي او ترانسپورټي الوتکو دوهم کنډک چې د زمیني ځواکونو ملتیا کوي د تیریدو په حال کې دی. نعمتی خدا همه افغانها میگه عبدالله این نظام ما نعمتی خدا این میهنی ما مسکن و مدفن یہ دهر افغان دل و روح تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ستا د سبا ستا د ارتقا بدرزوی من ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح تن. اکنون کندک اول اسلحه دافع هوا زیو 23 با نظم خاص نظامی و تقدیم نمودن مراتب احترام به مقامات بلندپایی امارت اسلامی از مقابل لوج عبور می کند. سلاح دافع هوا 23 طیارات و هلیکوپترهای پس پرواز و حمایوی وسایط سنگین دشمن را در مسافه 2500 متری هدف قرار داده و نابود می سازد. قدرمنو حاضرینو د راکټ او توپچي ځواکونو د قطعات او جزو تامونو له ډلې څخه دا د تاسو وینئ چې د دفاع هواز یو درویشت دوهم کنډک هم د لوز له مخې فعالي نظم د تېرېدو په حال کې دی. بهامین کشور
همایم شریک به همین کشور همایم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یہ دهر افغان دل و روح و تن استادفا تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن استاد سبا استاد ارتقا بدر زوی من بدر زوی من استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن استاد هر ملیت علم او صحت ژوند ترقی غواړي امارت ژوند ترقی غواړي امارت غواړو یو ګلان موږ د یو ګلشن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر بینندگان محترم، در این لحظات حساس کندک توپ 85 میلیمتری محمول به موترهای اینترنشنل در حال نزدیک شدن به لوژ می باشد و با تقدیم مراتب احترام به اعضای کابینه امارت اسلامی و مقامات بلندپایه وزارت دفاع ملی کشور از مقابل لوژ عبور می کند. این سلاح از جمله اسلحه ثقیله توپچی بوده و دارای آتش قوی می باشد. دشمن را در داخل موضع و در بیرون در مسافه 17 کیلومتری هدف قرار داده و نابود می سازد. تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن استاد سبا استاد ارتقا بدر زوی من بدر زوی من استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن استاد سبا استاد ارتقا بدر زوی من بدر زوی من استاد فاتجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن شکر ازادي راغل خپلواکي ستا اسیر درنو لیدونکو او اوریدونکو ډیسي توپونه د ثقیله اسلحو له ډلې څخه ګڼل کیږي چې د متحرکو اهدافو او وسایطو د دښمن د مستحکمو مرکزونو او ساختمانونو په وړاندې کارول کیږي. عصري ډیسي توپونه روسي ساخت دی او 122 ملي متره قطر لري چې د مرمۍ ابتدایي سرعت یې په 1 ثانیه کې 9 متره حساب شوی دی. دا د اوس د دې توپچي بطاري یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن پشتون و تاجیک هزار ازبیک به همین کشور همایم شریک به همین کشور همایم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یہ دهر افغان
دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دهر ملیت علم او صحت ژوند د ترقی غواړي امارت ژوند د ترقی غواړي امارت غواړو یو ګلان مونږ د یو ګلشن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن. اشتراک کنندگان مراسم رسم و گذشت، اینک کندک دوم بطری توپ 122 میلیمتری که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب مواضع مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص می دهد. با ادای احترام خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نماید. این سلاح دوربرد توپچی که دارای قدرت آتشی قوی و مانوری عالی بوده در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می گردد. ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن شکر ازادی راغل خپلواکي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي وار شو د خولو د تار او دستن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع دا د ثقیله او اور غورځونکو اسلحو له ډلې څخه د 155 ترکي انټرنیشنل توغندیو جزوتام د لوژ مخې ته د رارسېدو په حال کې دی او د افغانستان د اسلامي امارت درنو مشرانو قدرمنو میلمنو ته د احترام مراتب وړاندې کوي. د دې ډول اسلحو او راکټونو شتون د وسلوال پوځ د جګړیزو قابلیتونو د لوړېدو سبب ګرځي او دا هغه پرمختللې سلاح ده چې کولی شي د هیواد د غلیمانو ځالې او سنګرونه په لرې فاصله کې له منځه یوسي. یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ د هر افغان دل و روح و تن ستا د هر ملیت
علم او صحت ژوند د ترقی غواړي امارت ژوند د ترقی غواړي امارت غواړو یو ګلان مونږ د یو گلشن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن همه افغان ها میگه عبدالله این نظام بطریه BM-21 دسته اصطلاح آتشین جمعی BM-21 یعنی چل ملکی در فرصت بسیار اندک سنگر و موازی مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می کند در حال عبور از مقابل لوژ و ادای احترام به مقام رهبری و مهمانان محترم می باشد. BM-21 یک نوع سلاح رکتیفی بوده که قدرت آتش همزمان 40 فیر را در یک وقت دارا می باشد و جهتی از بین بردن موازی توپچی، دیپوها، ذخایر، وسایط آتشدار و خدمات عقبی دشمن را در کمترین زمان نابود می سازد. همچنان وسایط و پرسنل پیاده دشمن را از صحنه محاربه خارج و معبرها را برای قطعات دوست باز می نماید. سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن شکر ازادي راغل خپلواکي ستا اصل بچي تا اوس جوړوي ستا اصل بچي تا اوس جوړوي وار شو د خولو د تار او دستن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا چین لرونکي زغروال روسي ټانګونه چین لرونکي زغروال وسایط چې د افغانستان اسلامي امارت زغروال ځواک پرې سمبال دی دا چین لرونکي زغروال ټانګونه په قوي او درنه زغره پوښلي دي چې د هر ډول درنو وسلو په وړاندې مقاومت لري ماشیندار او توپونه پرې نصب دي دا د اوس د چین لرونکو زغروالو ټانګونو یو کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډیسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی سادات بلوچ و ترکمن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من بدرزوی من ستا دفاع تژمن هست می وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د هر ملیت علم او صحت ژوند د ترقی غواړي امارت ژوند د ترقی غواړي امارت غواړو یو ګلان مونږ د یو گلشن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا دفاع
فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ہما افغان ها میگا عبدالله این نظام ما نعمتی خدا ہما افغان ها میگا عبدالله این نظام ما نعمتی خدا این میهنی ما مسکن و مدفن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا ستا د ارتقا بدرزوی من ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن اکنون در لحظات آخری مراسم کندک تانگاهای غولپیکر چایندار T-62 که از مهمترین تانگاهای رزمی محاربوی به حساب می رود با نظم عالی از مقابل لوژ عبور می کند. تانگاهای چایندار T-62 دارای وزن رزمی 37 تن است و حد اکثر سرعت جاده‌ای آن 50 کیلومتر در ساعت تخمین شده است و این تانگاها از دریاها با عمق 5 متر می تواند که عبور نماید. بدرزوی من ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن پشتون و تاجیک هزار ازبیک به همین کشور هماییم شریک به همین کشور هماییم شریک خانه سادات بلوچ و ترکمن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د فات ژمن هست مې وطن یې د هر افغان دل و روح و تن ستا د ښه سبا اوراگان لونا او اسکارد راکټونه اوراگان هغه راکټونه دي چې له 10 څخه تر 15 کیلومتره واټن پورې انداز کوي. دا راکټ په تعرضي عملیاتو کې د افرادو او ټانګونو پر ضد کارول کیږي. دا راکټ کلسټر سرګلولې هم انتقالوي چې د افرادو پر ضد او د ماینونو د تطهیر لپاره ترې کار اخیستل کیږي. لونا هغه راکټ دی چې تر 15 کیلومتره پورې واټن وهي. په سرګلوله کې د لوړ قدرت لرونکي منفجره مواد، کیمیایي مواد او اټومي مواد انتقالېدلی شي. دا راکټ د جبهې شاته د دشمن د پوځي مراکزو او استحکاماتو، ډیپوګانو او نورو تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. اسکارد یا R11 یو مشهور بالستیک میزایل دی. دا میزایل بیلابیل ډولونه لري چې له 180 کیلومتره څخه تر 1000 کیلومتره پورې واټن ولي. د لوړ قدرت منفجره موادو سرګلولې او د کیمیایي او اټومي موادو سرګلولې له ځان سره انتقالولی شي.
دا میزایل په عمودي شکل فیر کیږي او د کمان په شکل د هدف په لوري حرکت کوي. دا توغندي روسي ساخت دي او په یوه ثانیه کې 1.7 کیلومتره واټن وهي. دا د یو سکاډ میزایلو یو نمایشي کنډک د لوز له مخې په عالي نظم او ډیسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. النظام ما نعمت خدا این میهن ما مسکن و مدفن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا د سبا ستا د ارتقا بودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن ستا د سبا ستا د ارتقا بودرزوی من ستا دفاع تجمن هست می وطن یہ دهر افغان دل و روح و تن شکر ازادی راغل خپلواکي ستا اصل بچی تا اوس جوړوي. درنو حاضرینو، د مراسمو په دې برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د ترنم بڼ سالار، د ترنم شاهکار، خوږژبی ترنخوان محترم الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب رابولو ترڅو برخوالو ته په زړه پورې ترنم واوروي. محترم الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب، دا څومره برخوال چې دي لطفا تاسې کوشش وکړئ خپلو ځایونو ته تشریف یوسئ. دا څومره ملګري چې د لوج طرف ته راغلل کوشش وکړئ خپلو ځایونو ته واپس تشریف یوسئ. د ملګري د بې نظمۍ مظاهره مه کوئ. تر دې دمه مراسم لله الحمد په ډېر نظم سره راورسېدل. همکاري وکئ، په خپلو ځایونو باندې تشریف کیږدئ. دا څومره مجاهدین ملګري دي، انتظامي ملګري دي، کوشش وکئ خپلو چوکیو ته تشریف یوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د شل کلن جهاد د بریا او ګران هیواد د فتح د درېیمې کلیزې له امله د اسلامي امارت محترم مشرتابه او ټولو مسؤلینو د افغانستان مجاهد ولس او په خاص ډول د شهیدانو کورنیو ته مبارکي وایم. د شرقي او غربي استعمارونو شرمونکي ماته او د ګران مجاهد افغانستان بشپړه ازادي دې مبارک وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلواکۍ دې مبارک شه د ننګو وطنه، د میړانو د شملو وطنه، د میړانو د شملو وطنه. تل دې آزاد وي د ویاړلو، تل دې آزاد وي د ویاړلو تاریخو وطنه، د شنو جګو غرو وطنه، د شنو درو جګو غرو وطنه. د خپلواکۍ دې مبارک شه د ننګو وطنه، د میړانو د شملو وطنه، د میړانو د شملو وطنه. تل دې آزاد وي د ویاړلو تاریخو وطنه، د شنو درو جګو غرو وطنه، د شنو درو جګو غرو وطنه. خدای دې هوار کړه پر تند امارت لمنه، د ګران امیر د رحمت لمنه، د ګران امیر د رحمت لمنه.
دا عمومي عفو سپیڅلی شریعت لمنه دورور ولی شفقت لمنه دورور ولی شفقت لمنه دا امن کور د مؤمنو پرګنو وطن دشنو درو جګغرو وطن دشنو درو جګغرو وطن د خپلواکۍ د مبارک شد ننګو وطن د میړنو د شملو وطن د میړنو د شملو وطن تل دی آزاد وي د ویاړلو تاریخو وطن دشنو درو جګغرو وطن دشنو درو جګغرو وطن جوړ غیرت دی کلوی دی کواړ قومنا تاجک پښتون هزار قومنا تاجک پښتون هزار قومنا بلوچ ازبک ترکمن او نور خوروار قومنا د پښتایانو دران قومنا د پښایانو دران قومنا دنم یا لیو او پتمنو لسو وطنا دشنو درو جګغرو وطنا دشنو درو جګغرو وطنا د خپلواکۍ د مبارک شد ننګو وطنا د میړنو د شملو وطن د میړنو د شملو وطن تل دی آزاد وي د ویاړلو تاریخو وطن د ژوند درو جګغرو وطن د شنو درو جګغرو وطن د خپلواکۍ د مبارک شد ننګو وطن د خپلواکۍ د مبارک شد ننګو وطن د شنو درو جګغرو وطن د شنو درو جګغرو وطن د قربانیو او میړانې تاریخونه لري لکه فولاد سنګرونه لري لکه فولاد سنګرونه لري د احمد شاه او د میرویس غوندې نیکونه لري تورې لري ګزارونه لري تورې لري ګزارونه لري د غزاګانو جهادونو حماسو وطن د شنو درو جګغرو وطن د شنو درو جګغرو وطن د خپلواکۍ د مبارک شد ننګو وطن د میړنو د شملو وطن د میړنو د شملو وطن تل دی آزاد وي د ویاړلو تاریخو وطن د شنو درو جګغرو وطن د شنو درو جګغرو وطن په پاک غیږ کې دی لکونه شهیدان ویده دي دلته ابدال اوالیان ویده دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو څه نظم مراعات کړئ، یو څه نظم مراعات کړئ. ګورئ دعا کوو، نظم مراعات کړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصرنا وانصرهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل شهادة شهدائنا وشهادة جميع الشهداء.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته. حریت او د ازادۍ قیمت هغه پر هیڅ عاقل باندې پوشیده نه دی. افغانان چې الله رب العالمین د دې عزت میلمانه کړله، د افغانانو پر دین باندې او د افغانانو پر ناموس باندې او د افغانانو پر مال او پر عزت باندې او د افغانانو پر مالونو باندې او د افغانانو پر ملک او مملکت باندې ډېرې ظالمانه حملې وې. د دې ستونزو او مشکلاتو څخه وتل ښکاره خبره ده چې